څلور رازونه دي له هر چا یې پټوه پټې ساته هیڅ چاته یې په اړه مه وایه پوهېږې څه شی دي دا رازونه که ته پې عمل وکړې او پټې وساتې هیڅ چاته یې ونه وایې همیشه به په ژوند کې بریالی خلکو سره اړیکې به دې همیشه ښې او همیشه به مشکل درته نه جوړیږي لومړی راز ګناهونه دي کله چې د ګناهونه کول پټې ساته په اړه یې هیڅ چاته مه وایه حتی نږدې ملګرو ته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ټول امت ته زما بخښنه کیږي مګر مجاهرینو ته نه کیږي مجاهر هغه څوک دی چې شپې ګناه کوي سهار راځي ټول خلک خبرې ما خو بېګا دا ګناه کړې ده بل دا چې که ته یو ملګري ته ووایې چې ته پې ډېر ګران یې چې ما دغه ګناه کړې ده بله ورځ که ته ښه انسان هم شې هغه به تا ته په همغه سترګه ګوري په کومه سترګه چې هغه خبر شوی چې تا ګناه کړې ده یا تا ورته ویلي دویمه عبادتونه دي الله پاک ته پټ پټ عبادتونه کوه ځینې عبادتونه دي چاته مه وایه ځکه کیدای شي نیت دې داسې وي چې انسانان درته وایي چې واه ته څومره ښه عابد یې څومره ښه پرهیزګار یې او دا ټولې نیکۍ دي په سین لاوشي بل راز چې دی د ښځې او د میړه ترمنځ راز دی که تا واده کړی هیڅ چاته د خپلې ښځې په اړه څه مه وایه ستا او د ښځې ترمنځ چې د کوم پټ رازونه دي دا هیڅ چاته مه وایه که ته خور او خاوند لري د خاوند په اړه د رازونه هیڅ ښځې ته مه وایه هیڅ چاته مه وایه څومره چې درته نږدې ځکه دا حرام دی دا ګناه ده چې ته پټ رازونه د میړه ترمنځ ښځې ترمنځ خبرې بل چاته وایي او څلورمه خبره ده چې کله دې له چا سره خبرې کولې او هغه شاوخوا کتل چې څوک یې وانه نو دغه پټ ساته دا امانت دی ځکه هغه نه غواړي چې ته بل چاته وایي دا خو لا پرېږده چې ملګری تا ته د زړه راز خبره وکړي پټې خبرې درته وایي خپل رازونه درته وایي او ته ناستې ډنډوره کې هر ځای کې ناستې فلاني ماته داسې وایي فلاني دا کارونه وکړه دغه څلور رازونه همیشه پټ ساته ته به رښتینی انسان او یو شجاع او زړور او ښه ملګری به هم یې سلام علیکم